बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोबाइल शता सरा केबल तاسو رشته دی او ځا کلاس بوله زما اخر کې د زر سم کېږي سیده دا وخت د اوس ټایم لګېږي زما بیا بل کلاس دی هغې ته هم ټایم کم 5 بجو کلاس کې به ته سینډ کړم صحیح ده راسو اوس به درس ووایو ځکه ټایم کم دی دلته به اخره کې سینډ کړو زه ته به یې ورته بیا سینډ کړې لیپټاپ کار خو به دې نه وي کلاس ته راغلی نو څلور بجې کار یې چېرته دی ها سی لینګویج زمونږ لیکچر نمبر 23 دی که نه 24 25 پنځه نمبر درس دی او زمونږ ټاپک چې پوینټر باره کې مې یو څه خبرې کړې وې پوینټر څه ته ویل کېږي پوینټر مینس point to memory location pointer اصلا کې دې ته ویل کېږي چې موږ memory location ته چې وکړو pointing وکړو point خپل څه ته ویل کېږي اشاره یا نښې ته موږ ویلی شو د دې باره کې هم خبرې کړې وې که نه صحیح شو ځاپانې به خبرې وکړو لږه او دویم ټاپک زموږ چې دی هغه څه دی string handling in memory string handling through array pointer or reference so هغه ما تشریح کړي او reference خو مې ته ویلو pointer and reference دویم ټاپک چې دی موږ سره string handling through array اوس بیا تاسو چې دې ټاپک ته څنګه راځو ارې تشریح کوو خو موږ یو خبره کړې وه چې موږ کله په سی کې ولیکو کار او له هغې نه پس موږ ډیټا ټایپ کار والو او د نیم لپاره نو دلته موږ سیز سټور کوو 20 دا څنګه کار کوي میموري کې څنګه ځای نیسي او موږ ارې ویلي وه مخکې که فار ایگزامپل موږ داسې ولیکو انټ سکور او ارې مطلب دې کې زه سیز ورکړم 10 نو د دې او د هغې تر منځ فرق څه شی دی په دې په اړه باندې انشاءالله نن خبرې کوو په دې کې لومړنی ټاپک موږ سره پوینټر اصلاً کې یو امپورټنټ او ضروري ټاپک دی پوینټر مینس پوینټ ټو میموري لوکیشن موږ ویلو کله چې په یو میموري کې موږ خپله ډیټا سټور کوو ضرور به دغه ډیټا په یو نومیریک ایډرس باندې سټور کیږي چې دې نومیریک ایډرس ته میموري ایډرس موږ ویلی شو مثال په ډول موږ لیکلو انټ a is equal to 20 صحیح ده موږ میموري کریټ کړه میموري لوکیشن هم کریټ کړو د څه په نامه باندې د a په نامه باندې او په دې کې موږ ویلیو سټور کړه 20 اوس کله چې دا شل په دې a کې سټور کیږي د میموري په کوم ایډرس باندې دا سټور کیږي اوس هغه ایډرس ته اشاره کول یا پوینټ کول دا اصلا کې د چا کار دی دا د پوینټر کار دی همیشه لپاره دا یاد ساتئ چې د میموري کوم ایډرس دی هغه به همیشه نومیریک وي او پازیټیو عدد دی د میموري ایډرس چې کوم دی کله موږ سره نیگیټیو نشي راتللی اوس د پوینټر لپاره رولز څه شی دي د پوینټر لپاره رولز دا دي چې موږ به یو بل ویریبل کریټ کوو چې هغې ته به پوینټر ویریبل ویل کېږي فار ایگزامپل پی ټی آر پوینټر خو د دویم ویریبل نه مخکې به موږ چې ږدو سټار یا د ډیټا ټایپ په سی به موږ سټار ږدو بیا سپیس یا به په دې طریقې سره موږ الو او یا به موږ لیکو انټ پی ټی آر انټ سپیس ټیریک پی ټی آر منځ کې یا دلته منځ کې سپیس کې پروا نه کوي خو اصلا اصول دا چې یا به د ډیټا ټایپ په سی موږ لیکو او یا د ډیټا ټایپ نه وروسته د نوم په سر کې به دا موږ لیکو دا دو طریقې د دې دپاره چې دي دا د پوینټر ساینټیکس دی اوس د دې پیدا موږ سره څه شی دی د دې پیدا دا ده چې موږ دلته یو ویریبل کریټ کړی د ا په نوم باندې ا په نوم باندې چې کوم ویریبل موږ سره کریټ شوی دا ځان ته یو میموري ایډرس لري فار ایگزامپل د دې ایډرس موږ سره دی 2000 اوس دغه ایډرس
د ځان لپاره موږ ته پکار دی چې وښودل شي چې زموږ د A د دې میموري لوکیشن ایډرس څه شی دی. دغه ایډرس راخیستل او په دې ویریبل کې سټور کېده دا اصلا کې د چا په ذریعه کېږي؟ دا د پوینټر په ذریعه کېږي. ویداوټ پوینټر موږ نشو کولی چې د یو میموري ایډرس د ځان لپاره څنګه کو شو. او دا یاد ساتئ چې د کوم میموري لوکیشن ایډرس موږ ځان ته شروع کوو نو هغه به یو ویریبل وي او دغه ویریبل ایډرس په پوینټر کې سټور کېده. دغه پوینټر به السو دا به هم ویریبل وي. اوس مثال زه تاسو ته درکوم د دې میموري لوکیشن ایډرس دا د چا ایډرس شو؟ دا د A ایډرس شو. اوس دا پوینټر په خپل یو ویریبل نو د دې په خپل یو ایډرس وي که به نه وي موږ سره، یعنی کوم ایډرس چې هغې لري دغسې سیم ایډرس چې کوم دی دا به د PTR لپاره هم وي. فار ایگزامپل د PTR میموري ایډرس چې کوم دی هغه موږ سره 2003 دی. نو د دې ځان ته یو ایډرس دی او د دې ځان ته ایډرس دی. که چیرته فار ایگزامپل موږ دا ایډرس په دې کې سټور کو، د دې ایډرس د A ایډرس چې کوم دی په دې کې سټور دی او خپله د PTR اډرس په کوم ځای کې سټور دی، د هغې لپاره موږ خپل ویریبل نه لرو. اوس موږ داسې هم کولی شو چې موږ د همدې پوینټر خپل کوم ایډرس چې دی هغه موږ ګورو او د هغې سره څنګ کې د A چې کوم ایډرس دی هغه هم په دې باندې موږ وګورو. اصلا په دې پوینټر کې به د چا ایډرس پروت وي؟ د A ایډرس به پروت وي. خو تاسو کولی شئ د خپل پوینټر چې کوم ایډرس دی هغه هم ځان ته شو کړئ او د A چې کوم ایډرس دی هغه هم ځان ته د دې پوینټر په ذریعه باندې شو کړئ. اصلا دې سینټکس داسې کېږي. موږ دو لوکیشن لرو، یو لوکیشن د A لپاره دی او بل لوکیشن د څه لپاره دی؟ د پوینټر. دا د A لوکیشن دی او دا چې لوکیشن دی موږ سره دا سټیریک PTR لوکیشن. فار ایگزامپل د دې چې کوم لوکیشن موږ سره دی د A چې کوم لوکیشن موږ سره دی یا ایډرس چې کوم دی هغه موږ سره څو دی؟ 2000 به د پوینټر په ذریعه باندې چې ته سټور کېږي، د پوینټر په ذریعه به پوینټر ویریبل کې سټور کېږي. خو د دې نه علاوه چې کوم دی د پوینټر په خپله یو ایډرس هم موجود وي. فار ایگزامپل 2002 د دې ایډرس دی. نو هر یو لوکیشن خپل یو ایډرس لري. ته کولی شي د دې ایډرس اتوماتیک د پوینټر په ذریعه وګورې، خو د A چې کوم ایډرس دی هغه به د څه په ذریعه کتل کېږي؟ هغه د پوینټر په ذریعه به کتل کېږي. ځکه په دې کې به موږ یو ویلیو سټور کړو. فار ایگزامپل 3000 ویلیو ما سټور کړی به دې کې. موږ د دې 3000 ویلیو ایډرس چې شی دی 2000 ایډرس به چې ته سټور کېږي پوینټر کې. کله چې موږ د PTR آوټپوټ ټلو نو موږ ته به د آوټپوټ شی راځي 2000 به چې وي د A ویریبل یا د میموري لوکیشن ایډرس به موږ سره. خو که چیرته موږ سټیریک PTR الو نو بیا موږ ته چې راځي ګوره دا څو قسمه آوټپوټ تاسو ته درکوي. که فار ایگزامپل تاسو سی آوټ A کوئ نو د دې آوټپوټ به چې موږ سره د دې آوټپوټ به موږ سره 3000 وي. ځکه په A کې چې پروت دی موږ سره په A کې موږ سره 3000 ویلیو پرته ده که. خو که فار ایگزامپل موږ سی آوټ فار ایگزامپل PTR کو نو د دې آوټپوټ به چې موږ سره د دې آوټپوټ به موږ سره 2000. که فار ایگزامپل موږ سی آوټ PTR د PTR نه مخکې اینډ اپریټر کېدو بیا PTR ولیکو د دې آوټپوټ به چې موږ سره 2002. یعنی معنا دا ده چې دی به موږ ته خپل ایډرس په خپله څنګه کې آوټپوټ کې. خو د په دې شرط چې د PTR مخکې موږ کوم اپریټر کېدو؟ ریفرنس اپریټر کېدو. ریفرنس اپریټر تاسو ته ما ویلي و ریفرنس اپریټر تېر کلاس کې که نه چې ریفرنس اپریټر څه کوي؟ د یو میموري لوکیشن ایډرس ته ویلیو څنګه کوي؟ اسین کوي. خو چې کله تاسو په خپله PTR ولیکئ دا د پوینټر نوم دی او د هغې نه مخکې تاسو ریفرنس ولیکئ نو دی به د کرنټ میموري لوکیشن ایډرس تاسو ته آوټپوټ کوي. او که چیرته فار ایگزامپل موږ داسې ولیکو سی آوټ سټیریک PTR ولیکو د دې آوټپوټ به موږ سره شي 3000. یعنی معنا دا ده چې سټیریک PTR د پوینټر نوم دی. که سر کې سټیریک ولیکو دی به اتوماتیک آوټپوټ تا ته د هغه A ویلیو چې کومه ده هغه درکوي. په هغه ایډرس باندې چې کومه ویلیو ده د هغې آوټپوټ به دې تاسو ته اتوماتیکلی درکوي.
मतलब مې صرف دا دی چې موږ به د یو بل میموري لوکیشن ایډرس په بل ویریبل لوکیشن کې څنګه سټور کو د هغې لپاره طریقه دا ده چې تاسې به پوینټر استعمالوئ او د پوینټر سینټیکس موږ سره په دې شکل دی سباونه پوه شو ته که نه سټریک کېنه سټریک دلته اوس ګډوډ ناست خو بار طرف نه ګوره شوي ښه زه ولیکم stdio.h بیا به د هغې نه وروسته چې ولیکو موږ مین به ولیکو د مین نه پس به چې کوم دی موږ چې سټر کو لکس دا ګوره ریپیټ طرز دی تکراري دی ښه تېر کلاس کې موږ ویلی دا ټاپک ویلی مو که نه ښه انټ a از اکول ټو صحیح شو خلک صبر ځینې ټاپکس پاتې مې چې راتلونکي دغه کې به دې کې ما ویلې خو اوس سر نه مې ویلی زه به ولیکم 3000 فار ایگزامپل په ا میموري لوکیشن کې ما څو سټور کړه 3000 اوس زه یو بل ویریبل کریټ کوم سټیریک پی ټي آر په نامه باندې که چېرته د ا ایډرس په پی ټي آر کې سټور کو موږ به څه لیکو پی ټي آر از اکول ټو اینډ ا په همدې شکل هم ویلي و که نه معنا دا ده چې د ا ایډرس راواله او په کوم ځای کې سټور کا اوس د ریفرنس څه کار دی د دې ایډرس راخیستل او بل ویریبل ته اچول کوم ویریبل چې کوم تا ورته مینشن کړی دی پی ټي آر خپل ویریبل دی خو کوم ماډل ویریبل دی موږ سره پوینټر ویریبل دی ځکه سټیریک د هغې شته دی اوس که زه سی آوټ کړم یا فار ایگزامپل پرنټ ایف واخلم پرنټ ایف سټیریک پرسن ډي او له هغې نه وروسته د چا دغه والم آوټپوټ پی ټي آر والم نو تاسې یاد ساتئ چې موږ ته به د دې لپاره پوینټر ټو د دې چې کوم آوټپوټ راځي هغه به د ا میموري لوکیشن چې وي ایډرس به موږ سره دا یو ایډرس دی او دا ایډرس د کوم میموري لوکیشن دی د ا میموري لوکیشن ایډرس دی مطلب باندې ورس دی که نه اوس ګورئ مثال اینڈ بی هر یو ایډرس به د بل میموري لوکیشن ایډرس سره څنګه وي ډفرنٹ به وي د دې لپاره به څه لیکم زه اینټ سټیریک فار ایگزامپل زه لیکم زیډ نو زه به څه ولیکم زیډ از اکول ټو اینډ چې شي اینډ بی معنا دا چې د بی ایډرس اساین که چا ته زیډ ته اوس ته راشه په دې ځای کې print f person d comma چې comma z کنه راځه کمپایلیشن وکړه دی به اټومیټیکلی رن کړي اوس تاسو د دې ترمنځ دې ځای کې به والو /n کمپایل یې کړه ها دا به را کاپي کو کنټرول ایکس سره او دې ځای کې به څنګه کو پیسټ به کو دا ځان ته یو میموري لوکیشن ایډرس دی او دا ځان په دې کې یو خبره تاسو ته کلیر شو هغه دا چې موږ میموري ته ډیټا اساین کو او دا دوه برخې لري یو ویریبل سایډ دی یو نیم کانسټنټ سایډ دی نور الحق یو ویریبل سایډ دی او بل کوم سایډ دی نیم کانسټنټ ما تاسو ته دا ویلو چې د دې دوه نه علاوه هر یو میموري لوکیشن خپل یو نومیریک ایډرس لري هغه ایډرس کوم یو دی هغه دا او دا ایډرس په د چا په ذریعه کتل کیږي دا به د پوینټر په ذریعه کتل کیږي مطلب باندې ورسې تاسو کنه without pointer we cannot store memory address to variable ضروری دا ده چې د دې په ذریعه باندې به کوم دی ایډرس دلته سٹور کیږي د ریفرنس په مقصد پوه شئ تاسو دا د پوینټر خپل سینټیکس دی لکه موږ اوس ویریبل ویل آوټ دی دا ویریبل شو سیمپل دې په ذریعه ویلیو سره د تاسو کېږي خو چې کله ته پوینټر دا سټیریک کې د معنا د دې چې دا پوینټر شو صحیح شو هر څه خپل یو سینټیکس لري که نه د پوینټر سینټیکس یې شی دی چې په سر کې به دی اوس په سی کې چې کوم دی صرف پوینټر دی په سی کې خو سی پلس پلس کې بیا this pointer په نوم باندې هم یو پوینټر شته د څه په نامه باندې this
پوینټر الته به دې لیکل کی الته مکمل لیکل کی ډاټ دیس خو دلته هغه خبره نشته ده دلته صرف سټیریک پوینټر دی بس سټیریک پی ټی آر دا خو د ویریبل نیم دی اني نیم چې تاسو ورکړل دلته ګوره ما پوینټر ته کوم نوم ورکړی زیډ نوم ورکړی اوس فار ایگزامپل اوس دا ویلیو د ما سره ټیک شو دا پی ټی آر ما د سره لیکلی دی که زه چې ته فار ایگزامپل دې ته سټیریک کېدم ټیک شو دی مخکې آوټپوټ د چا راکولو د ا آوټپوټ راکولو را ده که نه اوس به ما ته سټیریک ا سره د هغې ویلیو په آوټپوټ کوي شی به آوټپوټ کوي موږ ته معنا دا ده چې صرف پی ټی آر به چې کوم دی ایډرس آوټپوټ کوي او که ته سټیریک پی ټی آر کې دی دې معنا دا ده چې په ا باندې چې کوم ویلیو پرته ده یا په ا ویلیو باندې چې کوم اوس ګوره د ا ایډرس خپل شته که نه او موږ پی ټی آر پوینټ کړی چاته دی ا ته دی که ته سټیریک کې دی دی د هغې ایډرس ته اشاره کوي خو ایډرس تا ته نه راوچتوي د هغې ویلیو راوچتوي معنا د دې ایډرس فار ایگزامپل ما تاسو ته 2000 نو صحیح ده پی ټی آر چې کوم دی دې ته پوینټینګ کوي ټیک ده دې ته پوینټینګ کوي خو پی ټی آر چې کوم دی سټیریک پی ټی آر دا د دې ایډرس په ذریعه دا ویلیو راوچتوي او که چېرته سټیریک کې نه دو بیا د دې ویلیو په ځای څه راوچتوي موږ ته ایډرس کوم ایډرس راوچتوي کوم ایډرس چې د ا دی ګوره کوم ایډرس چې د ا دی د ایډرس آخر کې څو دی 12 دی خو که د دې په ځای فار ایگزامپل تاسې اینډ اپریټر کې دی اینډ اپریټر بیا به دې تاسې ته په خپله د پی ټی آر چې کوم ایډرس دی هغه به تا ته آوټپوټ کوي تاسو مقصد باندې ورسېدی که نه د پی ټی آر چې کوم ایډرس دی هغه به څنګه کوي درته هغه به دا تاسې ته آوټپوټ کوي یو کوشش به دا تاسې کوئ چې په دې کې موږ دوه قسمه ډیټا ټایپ لرو اوس ګورئ ساین او انساین ډیټا ټایپ دی ساین او انساین معنا دا چې پازیټیو کې چې نیگیټیو اوس په ساین ډیټا ټایپ باندې کوم ویلیو سٹور کوو موږ نیگیټیو او پازیټیو دواړه سٹور کوو او په انساین باندې اوس میموري ایډرس چې کوم دی پازیټیو وي که نیگیټیو وي پازیټیو وي همیشه دپاره به د دې چې کوم دی فارمیټ سپیسیفایر شی وي یو ځینې ټایم بیا موږ ته پرابلم راکړي مشکل راکړي ګاربیج ویلیو موږ ته راکړي وجه دا وي چې تا سره هلته ویلیو نیگیټیو سټور وي ایډرس کله هم نیگیټیو نشي کېدلی په دې اساس باندې فارمیټ سپیسیفایر ورته موږ څه ویلو یو معنا انساین ویلیو چې دواړه سټور کول انساین نه صرف پازیټیو خو دا د څه لپاره دا صرف د ایډرس لپاره ایډرس د نومیریک وي او نومیریک کې کوم ایډرس وي موږ سره پازیټیو ایډرس وي پازیټیو ایډرس لپاره موږ په سر کې څه لیکو انساین لیکو یعنې ډیم موږ لیکلی شو څه پرابلم نشته خو که موږ وایو چې بالکل څه پرابلم مشکل په دې کې آینده کې په مطلب دلته مختلف قسمه ډیټا ټایپس موږ ډیکلیئر کړو پازیټیو ویلیو هم پکې سټور کړو نیګیټیو ویلیو هم پکې سټور کړو په دې اساس باندې دلته موږ یو لیکو چې موږ ایډرس ته اشاره کوو صرف پازیټیو ایډرس ته چې کوم د میموري ایډرس دی په دې خاطر به دلته موږ څه لیکو یو موږ صحیح شو د یوې خبرې ته تاسو سوچ کوئ چې ډیم لیکلی شو څه پرابلم نشته خو ښه بیټر دا ده چې موږ څه ولیکو دا په دې خاطر چې نومیریک ایډرس همیشه لپاره څه وي پازیټیو وي نیگیټیو کله هم نشي راتللی په دې اساس موږ د فارمیټ سپیسیفایر چې دی څه ساتو یو موږ ساتو نو څو خبرې موږ واخیستې ګورئ که اینډ اپریټر کې شی به یې موږ سره پوینټر ایډرس اینڈ آپریٹر پوائنٹر ایڈریس کسٹیرک کی دو the a variable value راوچتي او کچیته فار ایگزامپل د دې په ځای باندې without any operator به بچي وي موږ سره به صرف only اماغه پوینټینګ ایڈریس ته کیږي چې کوم ایڈریس تا ورته فائدہ لري چی شي فارمیټ سپیسیفایر سیو په خپل اتوماتیکلی پیژني هغه آبجیکټ الته ضرورت نشته الته خپل اتوماتیکلی پیژني کنه الته مطلب ضرورت نشته ځکه هغه آبجیکټ کې ان نه هر څه ډیکلیئر دي اوس په دې کې ډیکلیئر نه دي
دلته ولې فارمیټ سپیسیفایر ډي مونږ لیکو ځکه چې د دې په اساس ویلیو راوچتېږي نو په دې اساس مونږ یو لیکو صحیح شو نو په دې اساس دا په سی لینګویج کې مونږ سره دا خبره دی بل دې کې ما تاسو ته چې د کوم ټاپک مطابق خبره کوله نور الحق هغه ریفرنس ګوري بار بار ذکر کیږي ریفرنس کې یو ایڈریس رالی او په بل میموري لوکیشن ایڈریس کې اچي اوس کې چې د مثال دې سره اند اپریټر کې نه دی اند اپریټر کې نه دی نو دلته دی وی چې دا هم ویریبل دی او دا ویریبل دی نو تاسو کول غواړئ مطلب دې شته کنه خیر نشته اوس که تاسو په دې کې اند کړئ نو دې معنی دا چې د ا ایڈریس حواله او د دې سٹور ګوره دا یو بل څه کې مونږ استعمالول که تاسو خیال کړئ فار ایگزامپل زلیکم انٹ مثال زلیکم سکور او دا رن ټایم کې زور کول غواړم کم ټایم کې ور کول غواړم رن ټایم کې یا مثال اندغه اډا وګورئ تاسو زبا دغه یو بي به زه ختم کما یو پوینټر شو ډبل پوینټر بم ډیلیټ کو او دلته به د ا پوینټینګ چاته وشي پی ټی آر ته وشي زلیکم انٹ ا انٹ سکور یا انٹ اے بس چار سے تاسو لیکه که سکور لیکه سکور له صحیح دی دلته به د سکور ایڈریس چاته سٹور کیږي پی ټی آر ته سٹور کیږي اوس ګوري موږ لیکو پرنٹ اف فارمیټ سپیسیفایر چې موږ سره ډي کو ویلیو موږ چوز کا سکور ته ویلیو چو نو ګوري تاسو به اند اپریټر دی به لیکه سکور एंड ऑपरेटर बदलता ګوره نه پوینټر شته نه بل څه نه بل څه خالص ویریبل دی خو مونږ رن ټایم کې ویلیو دي ته سٹور کو نو که ته چې ته دا کې نه دی نو ته سکور ته ویلیو ورکې خو دا ویلیو به په کوم ایډرس سٹور کېږي سکور ته غواړې چې د سکور ویلیو په سکور ایډرس سٹور شي په دې باندې تاسو د چیک دی ریفرنس اپریټر دی که ته چې ته ریفرنس اپریټر کې نه دی به ته نشي کولی د سکور هغه ایډرس په دې ایډرس باندې څنګه کې سٹور کی نو په دې خاطر موږ چیک دو اند اپریټر اوس ګورې ځلې کما سکینپ شری کومګه سکینپ پرسن डी به چی کومګه دا هم سره میسج دی پرنٹ اپ موږ لیکو مثال انټر سکور ویلیو دا موږ لیکل موږ بدل ته ولیکو डी به به شی ولیکم اند سکور وستا سی وګورئ print if موږ ورسره ولیکو پرسن डी زبولیکم سکور از پرسن डी بچی ته کیدو پرسن डी به د سکور نه دی خوا کیدو موږ اول میسج راکه به ویلیو راوچته کا به کاما د چانه راوچته مزه سکور دلته به د ریفرنس اپریټر ضرورت نشته ځکه ویلم د ریفرنس اپریټر په ذریعہ دی ته واچول به د سکور راستول لپاره ډایرکټ سکور ولیکي نو سکور تاسو دارن کې دا منځل کوم ځکه زیات خبره ما ختمه کړه پی ټی آر کې چې سٹور دی د سکور ایډرس اوس ګورئ او دینه پس بتاسي سلیش ان کې چې بیا د ایډرس سره د سپیس واخلي دا رن کوي دا بس سکور کما ما تو انټر سکور فار ایگزامپل 9000 سکور از 9000 او ایډرس د میموري ایډرس تاره دي د بزولي کما ګوري میموري دبل کو سکور میموري ایډرس از بس دا راواله कंपाइल का लेकिन 2000 ما دوی چې میموري ایڈریس سکور از 2000 ایڈریس دا ولې اول ایڈریس را کړی به آوټپوټ را کړی وجدادا چې دا یو پرسنټیج علامه د دې په ذریعہ آوټپوټ راخستل کیږي نو دا به دې مخ ته کېدو اوس به دا صحیح راشي اصولي ک فار ایگزامپل 3000 آوټپوټ دا شو ایڈریس دا شو به پرابلم نه دی صرف دا پرابلم دی چې موږ دلته چیخه سلیش ان بس همیشه لپاره چې ویلیو ورکو
ویلیو چې موږ کله ورکو اډرس به هم راوچتېږي دا به راوچتېږي. اوس که دا لوپ کې موږ واچو هر ویریبل لوکیشن به چې دی خپل یو اډرس لري هغه آوټپوټ او ویلیو به یې دواړه راوچتېږي. د دې استعمال موږ داسې وایو کله چې موږ بهر فنکشن کریټ کوو او فنکشن ته ویلیو موږ اساین کوو یا سټرکچر موږ کریټ کوو په هغه ټایم کې له دې نه موږ استفاده کولی شو. د میموري لوکیشن نه اوس موږ مثال یو ویریبل کریټ کړی سکور په نامه باندې بل ویریبل هم د شي په نامه کریټ کړی دی پی ټي آر. اوس یو فنکشن موږ بهر کې کریټ کړی دی الته یو ویریبل د مثال د سکور په نامه باندې زه غواړم هغه فنکشن ویریبل ته ویلیو اساین کړم. نو ته چې کله هغې ته ویلیو اساین کړې خو دغه ویلیو به د مین فنکشن نه د ویریبل په اساس هلته اساین کېږي. نو چې ته د دې ویریبل ویلیو هغه د فنکشن ویریبل ته اساین کړي د دې لپاره موږ پوینټر یوز کوو. پوینټر اډرس سټور کړي دلته که نه نو موږ یو خبره دې کې وکړله که موږ فار ایگزامپل د آوټپوټ دلته موږ سټیریک پی ټي آر ولیکو بیا به د آوټپوټ دغې شی موږ سره د هغې ای ویریبل چې کوم ویلیو ده د هغې ویلیو به موږ ته آوټپوټ کېږي. د دې لپاره موږ استعمال صحیح ده. وروسته ټاپک کې انشاءالله بیا هم راځي پریکټیکل دغه کې هم دغه کېږي خو نارملی تاسو دونه یاد ساتئ په سی کې چې د یو ویریبل اډرس په بل لوکیشن کې سټور کېدل د دې لپاره موږ څه یوز کوو د دې لپاره موږ پوینټر ریفرنس د څه لپاره استعمالو ریفرنس دې لپاره یوز کوو چې د یو میموري لوکیشن اډرس راغستل په بل میموري لوکیشن کې اچول د دې لپاره موږ ریفرنس استعمالو. پوه شئ دې باندې تاسې دا ستاسو یو ټاپک شو. ټایم ختم دی دغه سټرنګ هینډلینګ تھرو ارے دا بل کلاس کې تاسو ته